موږ دا خیال لیدلی چې کیدای شي بعضې داسې مسایل په یاد ولایت کې پر غنیزو پروژو د کارونو د دوام خبر داسې مهال ورکول کیږي چې تازه خوست ښاروالۍ د عایداتو د زیاتوالي خبر هم ورکړی دی. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د 1402 کال په دویمه ربع کې په عایداتو کې 62% زیاتوالی راغلی دی چې په لړ کې 15 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي. ومونږ سږ کال د 1402 کال عواید ترګیټ تقریبا 214 میلیونه دي. نو موږ دا تعهد هم سره کوو چې انشاءالله د ښاروالۍ عواید به په شفاف ډول راټولېږي او بیا به دې باندې خدمات ترسره کېږي. بلخوا په یاد ولایت کې د میلیونو افغانیو په ارزښت پر بېلابېلو رغنیزو پروژو کارونه روان دي. د ښاروالۍ مسؤلینو په وینا یادې پروژې د خوست ښاروالۍ د انکشافي بودیجې دغه د همکارو مؤسسو پر مټ پر مخ روانې دي. خوشبختانه 1402 کال د پوره موږ د 160 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې پروژې لرو. ټولې 8 پروژې دي. په دې پروژو کې 4 پروژې عملاً اوس تر کار لاندې دي. د دې ترڅنګ د یونپس ډېرې مؤثرې پروژې دي. 28 پروژې ټولې سرویس شوي دي. په خوست کې د پرمختګ یاد خبرونه داسې مهال ورکول کیږي چې خوست ښاروالۍ په ښار کې د بیا رغونې په برخه کې د نویو پروژو په پیلېدو سره به نوي بدلونونه رامنځته شي.